د تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه. په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په سوکو کېږده. د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته. په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که. د آدم او د درخو پوښتنه وکړه. پېښور دره کوهاټ در نه هیر نشي. د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه. د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر در نه هیر نشي. د وزیرو او بنوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي. د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کوربې خور ته. د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي. په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزی او یورګزو ته. د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې. د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه. د خاطرو به خاطر وکړي. د خاطرو به خاطر وکړي. د حمزه د کاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سوکو سلام وایه. په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه او ازارنه او باسول نه چې ورتېر سي. په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه. نارنجګل به د پتکي هرول کې کېږ د ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي. اخوا دېخوا د بانډو پوښتنه وکړه. د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه. د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه. د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه. د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی. په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازدیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه. او سرشهی په چراګام در نه هیر نشي. چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه. د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده. بیا ورځه د خویانو پوښتنه وکړه. د تورغر او د سرود په لویه لاره د نري نري برجو پوښتنه وکړه. وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره کړه. د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه. توقف کې جنازې د پاره واخله. دواړې غاړې د مرچو پوښتنه وکړه. تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې. د پریوتو دیوالو پوښتنه وکړه. په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم. په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه. په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه.